د بېوسۍ نه راحتې وجود نه که مې تو د بېوسۍ نه راحتې زما په دې لاسونو به پولۍ نه راحتې وجود نه که مې تو د بېوسۍ نه راحتې زما په دې لاسونو به پولۍ نه راحتې او پښتونه تا خو دومره ډېر دردونه وزغملې دا ولې د قبر نه سلګۍ نه راحتې پښتونه تا خو دومره ډېر دردونه وزغملې دا ولې د قبر نه سلګۍ نه راحتې که ستا چېرته د ګل غوندې ځواني نه وي محبوبې نو ستاسو په دیوال به لولکۍ نه راحتې که ستا چېرته د ګل غوندې ځواني نه وي محبوبې نو ستاسو په دیوال به لولکۍ نه راحتې زمونږ په پښتنو کې که خواږه نه وي صاحبه زمونږ په وړو به ننکۍ نه راحتې زمونږ په پښتنو کې که خواږه نه وي صاحبه زمونږ په وړو به ننکۍ نه راحتې دا وګورئ هماغه ښار کې امن د ملګرو کوم ښار نه چې نارې د ازادۍ نه راحتې او په ګل موسکۍ د لولکۍ تصویر لا هغسې دی په ګل موسکۍ د لولکۍ تصویر لا هغسې دی زما د خیال له ښاپېرۍ تصویر لا هغسې دی او زلفې خورې اوږده باڼه د بنګړو ډکې لیچې ستا د غزل غزل ځوانۍ تصویر لا هغسې دی او شله پښو وزر زخمي په دواړو سترګو ړنده دلته د امن د مرغۍ تصویر لا هغسې دی او دشته صحرا توره تیاره او د کیړي سندره ستا د عاجز د تنهایۍ تصویر لا هغسې دی او قات شوې په ټول کلي کې انار دی خدایه خیر قات شوې په ټول کلي کې انار دی خدایه خیر بچې مې هم په دې پسې بیمار دی خدایه خیر او دارو له مې د مور چانه پیسې دي خرڅ کړې ولاړ راته په لاره کې شوګمار دی خدایه خیر او دې ښار کې د ټوپک نه بغیر بل څه نه خرڅېږي زمونږ پکې د ګلو کاروبار دی خدایه خیر دې ښار کې د ټوپک نه بغیر بل څه نه خرڅېږي زمونږ پکې د ګلو کاروبار دی خدایه خیر او پیشو پکې د پیو د کټوۍ واګداره شوې او مار پکې د جالې څوکیدار دی خدایه خیر او ښکاریان مې په نظر راغلل ټوپکې ورسره دي په بڼ کې د مرغونو ډک چنار دی خدایه خیر او دغه آخري شعرونه ساغر صاحب ته ډالۍ کومه چې ناست وي په محفل کې وارخطا خلکو ته ښکاري دا ځکه خو په دې سړي کې غلا خلکو ته ښکاري او افسوس 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 دی چې زموږ معاشره کې جګړې چې څوک نه کوي ژړا خلکو ته ښکاري افسوس 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 دی چې زموږ معاشره کې جګړې چې څوک نه کوي ژړا خلکو ته ښکاري همدې سړي زموږ په سر اغوستې ډالرې دا څوک چې په دې ښار کې مسیحا خلکو ته ښکاري او په خدای باندې یقین وکړه دا بعضې خلک چې سترګې سړې پټې کړي نو بیا خلکو ته ښکاري په خدای باندې یقین وکړه دا بعضې خلک چې سترګې سړې پټې کړي نو بیا خلکو ته ښکاري قربان شم د اشنا له دروغجن حقیقتونو دروغ هم داسې وایي چې رښتیا خلکو ته ښکاري او څپېړو د غربت چې څوک وهلي وي عجزه ښه ځوان زلمې سړی وي خو بوډا خلکو ته ښکاري او د خاموشۍ او تنهایۍ د ملګرتیا دپاره زه کله کله د سیندونو خوا ته وتښتمه نن هم په دې غرض د سیند غاړې ته لاړمه چې د یو مظلوم سړي د ژوند ترجماني وکړمه د سیند په غاړه د یخ سوري لاندې کېناستمه لا په کاغذ مې د قلم څوکه راښکلې نه وه زمونږ د کلي سره جوخت د یو بل کلي مشر غړۍ تازه کړه او په ما یې سلام واچولو ویې یې بچې خفه نه شې ته سبق لیکې خو ماته زما د لور دا خط لږ په خوند ووایه چې حد مې پرانیسته په حد کې یو معصومې جینۍ خپل بابا جان ته د سلام نه پس لیکلي وو چې ډېر مې یادېږي خو درتلی نه شم وزګاره نه یم سحر د بانګ نه مخکې پاڅم ټول کور جارو کم بیا چې مونځ وکم تا ته ډېرې دعاګانې وکم
لا دعاګانې مې نیمګړې وي قربان دې شمه چې د نفرت یو قهرجن اواز مې غوږ له راشي بس که راپاڅه ریاکارې جانماز راټول کا د کور د کار د سره غم شته دی که نه سپېرې ته چې راکلی یې د کوره برکت تللی دی ستا د واده نه پس د کور اړه مزه نشته دی د کور په کار مې پروا نشته دی خو ګرانه بابا ته ښه به نه شې تا د رور سره پښتو وکړله خو ستا د رور ښځه زما سره انصاف نه کوي د کور په کار مې پروا نشته دی خو ګرانه بابا هلته په ګیز باندې پخلې دلته لمدې پاڼې په کومو ګوتو کې چې ټول عمر وي د سرو ګوتمې په هغه ګوتو کې زغمي د کیکر ماتېږي په حد کې نورې هم خبرې وي یقین وکړئ چې بابا زما د لاسه خط راښ کړه او چغه یې کړې لورې ما معاف کړه ما نه غټه غلطي شوې ده ما خو د رور سره رشته دې دپاره وکړه چې ستا په سر به شي زمونږ رورولي قایمه زه څه خبر وم چې په تا باندې به ظلم کوي زه خو تر اوسه لا په دې خبره پوهه نه شوم چې څوک انګور ته د لوریانو نظر ولې نه کړي بابا روان دی او ګردان د دې خبرې کوي لورې ما معاف که ما نه غټه غلطي شوې ده نورې خبرې مې د حد په شونډو نه راځي هو دا ټپیزه یې لیکلې په اخره کې وه کړم دې پردی دادا ته وایه د دې جینۍ دادا ته وایه ورشه سپوږمۍ دادا ته وایه او زما ابۍ دادا ته وایه خوشحاله نه یم له ناکامه ناڅاپه